قدرمنو علماء کرامو د ځوانانو علماو ته وایم الله رب العالمین اسلامي نظام را کړی دی. د اسلامي نظام په راس کې قدرمن امیر المؤمنین صاحب حفظه الله تعالی ورعاه د خدای پر دین باندې ثابت قدم، الله دې ثابت قدم وکړي نور هم، او د خدای پاک د دین په مقابل کې د هیڅ چا د خبرې تسلیمي نه مني او هوډ یې دا دی چې د خدای پاک دین به نافظوم. نو کوم فرامینو هدایات چې راځي، ګران فاضله ګران عالمه، زما او ستا خو د وخته دا تقاضا وه، په حجرې کې به ناست وو، د زړه به مو وینې څڅېدلې، باچا به یوه فیصله کوله چې دا اسلامي حکم لغوه دی، دا اسلامي حکم لغوه دی. ما او تا به هلته درځېدلو ژړېدلو به. نن داسې امیر الله پاک را کړی دی، هر حکم یې د اسلام تنفیذ دی، د اسلام تقویه ده، د اسلام نفاذ دی. اوس حمایه پکار ده، دا نه ده پکار چې د مسلمانانو امیر قانون نافظوي، د مسلمانانو امیر احکام صادروي، د مسلمانانو امیر فرامین صادروي. خدای مه کړه زه په لاو باندې ورته ګورم، ته په لاو باندې ورته ګورې. د مسلمانانو د امیر اهانت خو ناجایز دی. من اهان سلطان الله فی الارض اهانه الله. تاسو کتابونه وګورئ، د امیر اهانت څه دی؟ د امیر اهانت دا دی چې د امیر د احکامو عملي کېدل نه کېږي، د امیر احکامو ته بې توجهي، بس حکم صادر شوی دی نو مه عملي کوه. خدای وبېرېږي څنګه یې نه عملي کوې؟ د الله جل جلاله د امیر د حکم په مابین کې فرق څه دی؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صرف دا دی چې دا موقت دی، دا امر هغه دایمي دی د الله پاک ته. نور خو پکار دا ده چې کلکه حمایه وکړو، دا نه ده پکار که موږ علما موږ بزرګان په فرامینو کې غفلت کوو، فرامینو ته توجه نه کوو، احکامو ته توجه نه کوو، قوانینو ته توجه نه کوو، نو د عوام مسلمانان خو بیا 5 ګامه مخته ځي، په هغوی کې جرات پیدا کېږي. که دا فرمان داسې لازمي وای، داسې ضروري وای، نو د علماو په عملي کولی. نو ګرانو موږ تاسې به خاصتا د امر بالمعروف چې کوم قانون دی د دې په نفاذ کې، د دې په عملي کولو کې به خاصه توجه وکړو. د مسلمانانو د امیر هم دغه تقاضا ده. اوله تقاضا یې د شیوخو سره ده، د علماو سره ده، د مخلصینو سره. عوام مسلمانان په 2مه 3مه درجه کې